په ننني ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې پیښه ستاسو سره په هغې باندې میالس وکړم چې په هغې کې مونږه د نیوټن قانونونه نشو کارولی. مونږ سره دومره معلومات نشته نیوټن قانون په کار راولو. پیښه څه ده؟ په دې انځور کې تاسو ګورئ دا یو غر ما جوړ کړی دی د واورې د شین، او دا ټاپو دی، غرونه دی. دا د ټول نه اوچته غونډۍ 100 میټره دنګه ده، ځمکې ته راغلی دی. بیا دا دویمه غونډۍ 25 میټره دنګه ده، دا دریمه غونډۍ 50 میټره، او دغسې غونډۍ دا ډېر اوار غر دی، داسې وګڼه د واورې غر دی، بیخي کنګل. د دې وجې زه دا نه غواړم چې موږ طرفه کې د زیږوالي زوري، بیخي اوار دی، خوینده غر دی. د دې غر د سره موږ د واورې یو بل بلاک چې ما دلته به دغه کلر کې ښودلی دی، دا موږ راوښویو. نو چې د دې بره لومبي غر د څوکې نه م راوښویو، نو دی به پرېمښودو، دی به په خپل راښویږي او دی بیا ځي او اخره کې د دې ټولو غونډو نه چې تیر شي نو واپس ځمکې له ورسي. په اخره کې په هر ځای باندې به موږ د ده ولاسټي معلومو. دا زموږه مسله ده، یعنې په هر ځای باندې د ولاسټي څومره ده په ښودلي شوي ځایونو کې. نو راځئ چې دې نومونه ورکړو. په لومبي ځای کې دموږ ته پته ده چې د ولاسټي څه ده. په دویم ځای کې چې کوم ښودلی شوی دی د ولاسټي سره، په دې دریم ځای باندې کله چې د دې غونډۍ نه تېرېږي، کله چې د دغه غونډۍ د څوکې نه تېرېږي، څلورم ځای کې، او په دې پنځمه غونډۍ او په شپږمه غونډۍ ځمکې له چې رارسېدلی دی. نو دې ځای کې ما تاسو ته ښودل غوښتله چې د نیوټن قانون موږ ته دا وایي چې په یو څیز باندې ټول ټال زور برابر دی ماس ځله اکسلریشن، په کوم اړخ کې زوري په هغه اړخ کې اکسلریشن. کله چې د دې اکویشن نه موږ دا اکسلریشن معلوم کو، نو که دا اکسلریشن ټاکلی اکسلریشن وي، نو بیا موږ دغه اکویشنز په کار راوستی شو. یعنې که دا اکسلریشن د خوځښت په دوران کې نه بدلیږي، بیخي یو لمبري، لکه څنګه چې په تیر ویډیو کې موږ کتلي 4.9، که دا یو ټاکلی نمبر وي نو موږ بیا دغه اکویشنز په کار راوستی شو، ځکه چې دا اکویشنز د نیغې لیکې دپاره او د ټاکلي اکسلریشن دپاره دي. د اکسلریشن د نیوټن د قانون نه راوځي او موږ دلته په کار راولو. اوس زموږ دې مسلې ته تاسو وګورئ. په دې کې ښکاره په ننداره موږ ته دا پته ده چې اکسلریشن هغه د دې ټول خوځښت په دوران کې ټاکلی نه دی، بلکې په ایسو کې هم نه دی ټاکلی. د مثال په توګه په شروع کې دلته بره اکسلریشن دی چې په ځای ولاړ دی، د راښویدو دوران کې د اکسلریشن چېرته په دې اړخ کې دی، دی چې کله لاندې را رسېدلی دی د دې اکسلریشن یا صفر دی یا دغه اړخ کې دی، دی چې په دغه غر ورخیږي دی په مزه کېږي، نو اکسلریشن یې د ده خوځښت بره دی، د غر پلو اکسلریشن یې په چپه دی د خوځښت، ځکه چې په مزه کېږي. او نو ښکاره په ننداره دا اکسلریشن ټاکلی نه دی. د اکسلریشن د وخت په هره لحظه موږ ته پکار دی او هغه موږ نشو معلومولی. نو د نیوټن قانون نه خو موږ ناامیده شو، دې وخت کې دا موږ په کار نشو راوستی. نو دا یو داسې پیښه ده چې په هغې کې د انرژي کنزرویشن زموږ ډېر په اسانه په کار راځي. یعنې دا ځایونه چې کوم ښودلي شوي 1 2 3 4 5 6 په دغه ځایونو باندې د ولاسټي موږ په اسانه معلومولی شو، ځکه چې د انرژي کنزرویشن چې کوم اکویشن دی هغه په دې تفصیل کې نه ځي چې دی د یو ځای نه بل ځای ته څنګه تللی دی، دی د لومبي ځای نه دویم ځای ته څنګه تللی، د دویم نه دریم ته څنګه تللی دی. دا منځ کې د لارې تفصیل ته وځي چې آیا دی په دې غر داسې ورختی دی او که نه دی په یو بل شان غر ورختی دی. صرف دومره خبره ده چې دی په لومبي ځای موږ ته معلوم دی او په دویم ځای موږ ته معلوم دی، په دویم ځای معلوم دی او په دریم ځای معلوم دی. د غرونو اوچتوالی او ښکتهوالی موږ ته معلوم دی. دا پوره معلومات دي د انرژي کنزرویشن دپاره او د ولاسټۍ معلومولو دپاره. نو داسې قسمه مسله کې بیا انرژي کنزرویشن ډېر زموږ په کار راځي.
نو راځي چې انرژي کنزرویشن په ذریعه باندې د دې حل وباسو. نو دغه شپږ ځایونه چې مونږ ښودلي دي په دې باندې مونږه د د ویلاسټي معلومو. دا لومبی ځای چې په دې خو د ویلاسټي معلومه ده ځکه چې دی مونږه دغه لومبي ځای باندې د ویلاسټي v1 ده او هغه صفر ده ځکه چې دی دغلته مونږه د ولاړې نه پرېښودو او چې څنګه پرېښودو نو دی ښویېدو شروع شو. اوس دا چې د دویم ځل را رسېدلی دی د ویلاسټي به صحیح نو مونږ به دا لومبی او دا دویم ځای په خپل اکویشن کې په کار راولو چې په یو ځای باندې کینیټیک انرژي او د پوتنشل انرژي جمع په لومبي ځای برابري د کینیټیک انرژي یعنی v2 په دې ځای باندې چې کله دی دلته دی د ویلاسټي سره او پوتنشل انرژي په دغه دویم ځای باندې. اوس دا y1 او y2 دا خو د کوارډینیټس دي نو دا به مونږ څنګه خوښو نو زمونږ خوښه به مونږ داسې وکړو چې مونږ به دې ځمکې ته x ووایو او بره د غرونو اوچتوالي دغه اړخ ته مونږه ووایو. نو د دې مطلب دا شو چې د دې غر څوکه په y1 باندې ده 100 میټره ده او دا ځای چې کوم دی نو په y0 باندې دی ځکه چې دا x0 y0 دی. دا y3 دی موږ سره y3 50 میټره دی. دا y4 دی موږ سره y4 چې کوم دی نو هغه 50 میټره دی. y5 50 میټره دی او y6 بیا 0 دی. ها نو مونږه دا اکویشن دوه ځایونو ته په یو وخت باندې اپلای کیږي. نو مونږه واغسته د لومبی ځای او د دویم ځای مونږه د لومبی او د دریم هم اغستی شو بس دومره ده چې مونږ به د دې 1 سره د بلې غاړې ته لیکلي 3 half mv3 طاقت 2 mg y3 دا به مو سره لیکلي یعنې دا اکویشن هر دوه ځایونو ته مونږه په دې اکویشن کې رایوځای کولی شو. نو راځئ چې ورسره په ترتیب لاړ شو. په لومبي ځای باندې د ویلاسټي صفر ده نو دا کینیټیک انرژي صفر شوه. د ماس مونږ ته نه دی معلوم هغې ته به m وایو د پاکس ماس چې کوم دی نو هغه m دی. ستاسو په یاد نو ما ویلیو چې د ګریویټي مسئلې ټول کال ګریویټي کړی دی په دې خوځښت په دوران کې ځکه یې زیږوالي زور نشته دی نو ماس د دې شي ماس پیژندلو ته ضرورت نشته هغه پکې د منځه ځي. y1 زمونږ 100 میټره دی. د دویم ځای له چې را رسېدلی نو موږ ته پته نشته چې د ویلاسټي څومره ده دغه خو موږ معلوموو نو هغې ته به v2 وایو او دې ځمکې له را رسېدلی دی نو د y2 0 شوی ده y2 په دې ځای باندې اوچتوالی صفر دی. اوس تاسو ته چې موږ څنګه ما ویلو دغه mg ځله 100 برابر شو د mv2 طاقت 2 په 2 ویشلي m د m سره ختم شو او زمونږ سره v2 برابر شو د 2 ځله g ځله 100 او د هغې بیا سکویر روټ. نو راځئ چې دا په کلکولیټر باندې وکړو چې دا مونږ ته څه وایي. 2 ځله 9.8 ځله 100 او د هغې نه چې څه راشي د هغې به سکویر روټ واخلو میټره په یو سیکنډ. نو دا چې دغه ځمکې له را رسېدلی دی د دې خوځښت په دوران کې نو د ده ویلاسټي 440 میټره ده په یو سیکنډ کې دغه دوران کې. ښه و د ده ویلاسټي دی په دغه ځای نه ودرېږي دی به رواني او په دې بله غونډۍ به ورخیږي. نو ګورو چې دغه غونډۍ سر ته دی وخیږي د دویمې غونډۍ سر ته چې د ده ویلاسټي به څومره پاتې شوي ځکه ظاهره خو به دی په غره ورخیږي نو دی به په مزه کېږي نه 440 به نه پاتې خو چې څومره به پاتې. نو راځئ چې د دغه حساب کتاب وکړو. نو دی چې کله د دغه دویمې غونډۍ سر ته ورخیږي نو راځئ چې اوس دا لومبی او دریم ځای یو بل سره ملګري کړو. نو لومبی ځای موږ سره دی half mv1 طاقت 2
پلس ام تا جی زله y1 دا او دا ځایونه واخلو او د انرژي کنزرویشن ورته اپلای کو. نو د دې څه مطلب دی؟ په لومبي ځای باندې ټوله کینیټیک او د هغې سره پوټنشل دا چې موږ راجمع کړو دا به برابر وي په دغه دریم ځای باندې جمع په دغه دریم ځای باندې پوټنشل. اوس په دې دویم ځای باندې موږ ویلاسټي معلومه کړه دا 4.3 میټره په یو سکند کې. دا خو موږ معلومه کړه. موږ دا دویم او دریم ځای اخیستی شو half mv2 square plus mgy2 is equal to half mv3 square. خو ما لومبی او دریم واخیست ځکه لومبی ځای اسان دی، هلته کینیټیک انرژي صفر ده لکه چې په لومبي ځای باندې د ویلاسټي د ولاړې نه روان شوی. په لومبي ځای باندې د ماس ام جی 9.8 او د ده اوچتوالی سل دی. په دغه دریم ځای باندې موږ ته پته نشته چې د ده ویلاسټي څه ده، نو دغه به دغسې ولیکو او د ده ماس 9.8 او د ده اوچتوالی په دغه دریم ځای باندې 15 دی. سمه ده. اوس ماس په هر یو ټرم کې دی، دا ماس به ترې له منځه لاړ شي. موږ سره به 8 ځله سل دغه او دا بل ول راواړه 9.8 ځله 15 نو منفي 9.8 ځله 15 دا برابر دی د V3 طاقت 2 په 2 ویشلي. تاسو سره راشي دغه شو 980 او دغه نه موږ لرې کړو 9.8 ځله 15 او دغه له په 2 کې ضرب ورکړو او دغه به شي د V3 طاقت 2. 9.8 ځله 15 دغه راغی، د دغې نه لرې کړه 980 753 او دغې له په 2 کې ضرب ورکړه 1400 نو V3 به دې برابر شي د دغې د سکویر روټ. نو دغې نه به مونږه دغه کړو او سکویر روټ به واخلو نو 38.3 میټره په یو سکند. دا ویلاسټي د پاتې شوې ده په دې دریم ځای باندې 38.3 میټره په یو سکند. راځئ دی په دغه ځای باندې نه ایسارېږي، دی به ځي او دی به د دغه درېیمې غونډۍ سرته خیږي دی چې 50 میټره اوچته ده. نو دی به لږ نور هم په مزه شوی نو 38 نه به د ویلاسټي نور هم کمه ځکه دی به نور هم په بره خیږي. نو دغه ویلاسټي به څومره وي؟ نو راځئ چې دغه حساب کتاب وکړو. زه به دغه دریم ځای دا لومبی ځای او دا څلورم ځای یو ځان سره واخلم او ایکویشن به ورته اپلای کړم. نو په لومبي ځای باندې د ده کینیټیک انرژي او د هغې سره جمع که پوټنشل انرژي دا برابري د ده کینیټیک انرژي په څلورم ځای په دې ځای او په دغه ځای باندې د ده پوټنشل انرژي چې y4 دا y4 دی 50 میټره. نو دا خو موږ سره صفر دی mgy1 دغه شو mg او دا y1 سل دی دغه موږ ته نه دی معلوم. نو دا mv4 طاقت 2 په 2 ویشلې او دغه شو m ځله g ځله y4 50 دی. نو m خو تاسو ته پته ده چې د ګریویټي په مسلو کې به سر خوري نه پاتې کېږي، چېرې په ګریویټي پکې راغلی نو په هغې کې بیا m نه پاتې کېږي ماس. ښه دغه جی ځله سل دی دا جی ځله 50 دی چې دا ول زه راواړم نو ما سره به جی ځله 50 پاتې شي او دې بل طرف ته به را سره د V4 طاقت 2 او دغه 2 چې دې بل غاړې ته راوالو نو دا به شي 2 نو دا به شي سل ځله جی 9.8 او د هغې سکویر روټ دا موږ سره څلورمه ویلاسټي ده. نو اوس په دغه څلورم ځای باندې څلورمې غونډۍ په سر باندې د ویلاسټي څومره ده؟ دغه د 980 سکویر روټ دی 980 د هغې سکویر روټ چې موږ واخلو دا 3 میټره په یو سکند.
دلته د ده ویلاسټي پاتې شوې ده 1.3 میټره په یو سیکنډ کې. سمه ده. نو دغه څلورم پنځم ځای له به تاسو سلوشن راوباسئ چې د ده ویلاسټي به صحیح. نو زه به تاسو ته ووایم چې دغه کله چې دی 25 میټره د ځمکې نه اوچت و نو د ده ویلاسټي 38.3 میټره، دا به بیا هم دلته به هم 38.3 میټره په یو سیکنډ کې. زه دا دعوه کوم او تاسو به دغه کره کوئ، دا حساب کتاب به تاسو وکړئ. لومبی ځای واخلئ او دا پنځم ځای واخلئ ورسره دغه حساب کتاب وکړئ، تاسو سره به هماغه جواب راشي کوم چې دلته راغلی و. شپږم ځای هماغسې دی څنګه چې دا دویم ځای و. په دویم ځای کې هم دی ځمکې له رارسېدلی، په شپږم ځای کې هم دی ځمکې له رارسېدلی، یعنې د ده وای 0 شوی دی، وای 6 0 دی، وای 2 هم 0. نو دلته موږ ویلاسټي معلومه کړې وه چې 4.3 وه، نو دلته به هم 4.3. نو په دې پرابلم کې تاسو یو څو څیزونه یې زده کړه، هغه دا دي چې صرف ګریویټي پکې کار کوي. یعنی موږ ویل چې دا غر ډیر بیخي اوار دی، د واورې جوړ دی، او دا بلاک چې کوم موږ راښویو دا هم د واورې جوړ دی، نو بیخي ښویه دی چې بیخي د زیږوالي زور پکې نشته، نو زیږوالي یا فرکشن پکې کار نه کوي. هوا هم پکې د منځه موږ نه د حساب کړی، د هغې زور هم پکې بیخي کمزوری زور دی، کار نه کوي. کار صرف او صرف د ګریویټي د لاسه کېږي. چې د ګریویټي د لاسه کېږي نو بیا موږ سره انرژي کنزرو وي، ځکه چې ګریویټي یو کنزرویټیو زور دی او هغه دغه انرژي کنزرو ساتي. کومه انرژي؟ کاینټیک جمع پوتنشل، دا نمبر نه بدلیږي د ګریویټي د هغې د زور د اثر لاندې چې یو څه د یو ځای نه بل ځای ته ځي، دغه نمبر نه بدلیږي. نو دغه هغه سوچ دی او دغه هغه لا ده چې موږ دلته په کار اوله. موږ ویل په لومبي ځای باندې چې دغه نمبر څه دی، دغه عمره نمبر دا په دغه دویم ځای باندې هم دی، دغه عمره نمبر په دغه څلورم ځای باندې هم دی، هغه عمره نمبر دا په پنځم ځای باندې هم دی، او دغه نمبر چې څومره دی په پنځم ځای، هغه عمره دی په شپږم ځای باندې هم دی. نو دې کې ما تاسو ته دا وویل چې دا صرف د دوو ځایونو خبره نه ده، هر دوه ځایونه ته یو بل سره په دغه قانون باندې کوم چې د کنزرویشن لا قانون دی په هغې باندې یو بل سره تړلی شي. خو په شرط د دې چې دا خبره به ته په ډک باندې لګې، دا خبره به پخې چې په دې پیښه کې بل هیڅ یو زور کار نه دی کړی بغیر د ګریویټي نه. یعنې دا بلاک چې کله راښویېږي په دې مخ باندې، نو دا د دې غر دا مخ چې کوم دی دا خو په نارمل زور هم لګوي که نه، هغه ولې کار نه کوي؟ نو په دغې باندې به تاسو په خپله سوچ وکړئ. د دې جواب تاسو له ما په تیر ویډیو کې درکړی و. خیر دی، زه به سره لږ مدد وکړم. د خوځښت په دوران کې د زیږي بدلون چې کوم دی هغه په دې اړخ کې دی، او زور چې کوم دی د زور او د زیږي د بدلون ترمنځ چې کوم ګوټ جوړېږي هغه د 10 درجو دی هر وخت دی. نو دغه نارمل زور چې کوم دی د دې ټول خوځښت په دوران کې چې دی ځي، هر ځای ته چې ځي، نو دغه زور کار نه کوي. نو دا خبره مونږ پخه کړې ده په دې مسله کې، دې مسله کې مونږ دا خبره پخه کړې ده چې هیڅ یو زور کار نه کوي بغیر د ګریویټي نه. نو ځکه مونږ سره دا انرژي خوندي پاتې کېږي، دا انرژي مونږ سره خوندي پاتې کېږي، او دغه ایکویشنز مونږ په کار راولو. یو بله خبره چې هغه تاسو یې زده کړه په دې مسله کې هغه دا ده چې په دویم ځای باندې او په شپږم ځای باندې د ده ویلاسټي عمره ده، په دریم ځای باندې او په پنځم ځای باندې د ویلاسټي عمره ده، ځکه چې دغه ځایونو اوچتوالی یې عمره دی د ځمکې نه. نو چې کله د ګریویټي زور کار کوي او د یو عمره اوچتوالي ځایونه یې، نو په هغې باندې به د یو څیز ویلاسټي چې صرف او صرف د ګریویټي د زور د اثر لاندې خوځښت کېږي، نو صرف او صرف د ګریویټي د زور د اثر لاندې خوځښت نه کېږي، خو صرف او صرف د ګریویټي زور هغه په یو جسم باندې کار کوي د ټول خوځښت په دوران کې. نو په یو عمره اوچتوالي باندې به د هغه څیز ویلاسټي یو عمره وي، لکه څنګه چې په دریم
او پنځم ځای باندې په دې پرابلم کې یو عمره ویلاسټي ده څنګه چې په دویم او شپږم ځای باندې ویلاسټي یو عمره ده سمه ده او اوس کو دا موږ سره یو بله غونډۍ په دې کې وې او د هغې اوچتوالی 100 میټره وې نو د دغه غونډۍ سر ته به دی ایله په شک رسېدلی وې او هلته به ودرېدلی وې هغه غونډۍ چې د هغې اوچتوالی 100 میټره دی نو د 100 میټره غونډۍ د سره چې موږ دی راپرېښی نو هلته د ویلاسټي 0 وه نو دی به بیا هم د دغه 100 میټره یو بلې غونډۍ سر ته ختلی شو خو ایله په شک هلته به د ویلاسټي بیا 0 شوی و دی به ولاړ